بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. ورونو دمغو تاسې د نن ورځې خبره به خپل منځو کې د اعداد په اړه وي. تاسې الحمدلله د الله په احسان باندې، د الله په فضل و کرم باندې د اعداد په ډګر کې یاستئ، عملا په اعداد باندې اخته یاستئ. رب العالمین د احسان در باندې کړی چې د دې امت د میلیونونو بلکې د سلګونه میلیونو ځوانانو لمنځه تاسې رب العالمین د خپل دین د نصرت لپاره انتخاب کړي، په خپل فضل او کرم باندې په هغه لاره باندې روان کړي چې هغه یې ځان ته منسوبه کړي. د دین بیخي ډېرې لارې دي، خو نورو ته د فی سبیل الله د کلمې اطلاق یا نه کېږي یا ډېر کم په ډېرو لږو مواردو کې کېږي. مونځ عبادت دی، خو په شریعت کې فی سبیل الله نه ورته ویلی کېږي. روژه یو عظیم عبادت دی، خو فی سبیل الله نه ورته وایي. جهاد یوازینی هغه لاره ده چې الله خپل ځان ته منسوبه کړې ده، سبیل الله، د الله لاره. د دې مقصد دا ده چې په دې لاره باندې د الله د دین نصرت کېږي، د الله مراد او مقصد چې په شریعت او په دین کې را نازل کړی دا تطبیق کېږي او عملی کېږي. او په دغه لاره باندې چې څوک روان وي هغه الله ته ورسیږي، یعنی د الله رضا ته ورسیږي، د الله محبت هغوی ته ورحاصلیږي. نو دا د الله احسان شوی چې تاسې د اعداد او د جهاد ډګر ته راویستلي، د خپل دین د نصرت لپاره یې انتخاب کړي، او الله دا توفیق درکړی درته چې د دنیا له مصروفیتونو او مشاغلو نه یې وزګار کړي، د خپل دین د نصرت په کار کې د هر وخت لپاره مصروف کړي، او د دې امت د عزت د اعاده کولو هغه افتخار یې تاسې ځوانانو ته در بخلی ده. ورونو، د اعداد په اړه زه تاسو سره نن یو څو مقدماتي خبرې کوم، تر هغه وروسته بیا انشاءالله د اعداد په اړه څو شرعي خبرې هم درته کوم. اوله خبره ده چې د اعداد مونږ د څه لپاره کوو، یعنی هغه هدف باید اوله وپیژنو چې د کوم لپاره مونږ تیاری کوو. اعداد عربي کلمه ده، اعد یعد اعدادا، تیاری کول، یو څه تیارول. و دا تیارول مونږ د څه لپاره کوو؟ آیا یو کوټه جوړو هغې ته تیاری نیسو؟ آیا یو باغ جوړو هغې ته تیاری نیسو؟ آیا یو مسجد جوړو هغې ته آمادګي او تیاری نیسو؟ آیا یو مدرسه جوړو هغې ته تیاری نیسو؟ آیا یو پوسته فتح کوو هغې ته تیاری نیسو؟ آیا یو ولسوالۍ یو قرارګاه سقوط کوو هغې ته تیاری نیسو؟ څه شي ته تیاری نیسو؟ دا تیاری مونږ د څه لپاره کوو؟ چې یو ځل مونږ د خپل اعداد مقصد او هدف وپیژنو، نو بیا په هماغه اندازه اعداد ورته کولی شو. هسې نه چې دا کار ډیر لوی وي او مونږ اعداد ورته ډیر وړوکی او ډیر کم شروع کړی وي. که کله مونږ د خپل کار له حجم او اندازې نه خبر شو چې دا کار د مونږ څونه لوی ده، بیا موږ خپله په لږ اعداد نه قانع کېږو، ځکه دا به معلومات وي راته
چې دا دومره لوی کار په دونه لږ اعداد نه کیږي. د دې کار لپاره باید زه ډیر اعداد وکوم، ډیر څه زده کم، ډیر کار وکوم، او دا اعداد باید زه هر اړخیز کم. یوازې په یو ډګر کې په یو مجال کې په اعداد باندې اکتفا ونه کوم، زه باید ډیر څه زده کم، ځکه دا کار مې ډیر لوی رانیولی ده. نو د اعداد مقصد او هدف اول پیژندل پکار دي چې د اعداد مونږ کوو د څه لپاره. که چیرې د یو وړوکي هدف لپاره یې کوو نو په همغه لږ اعداد باندې به اکتفا وکړو، او که چیرې هدف لوی وي، مقصد هم ډیر پراخ وي، ډیر ستر وي، ډیر مقدس وي، ډیر مهم وي، نو بیا خو طبیعي ده چې هغه په لږ اعداد باندې نه کیږي. خو چې په لږ اعداد نه کیږي نو باید ډیر اعداد وکړو، ځکه چې اوس په دې مجال کې له موږ سره بل څوک نشته، همدا موږ او تاسې یو. نو د موږ او تاسې د خپل اعداد، هدف او مقصد چې تر څو معلوم نکو، کېدای شي کله ناکله ستوماني احساس کو، کله ناکله تنبلي راکې راشي، کله ناکله په لږ څه باندې قانع شو، کله ناکله ځینې داسې کارونه چې هغه په اعداد کې د موږ د کار برخه دي خو موږ پردي ګڼلې وي. متوجه یاستئ دې ته؟ ځکه چې خپل هدف هم نه پیژندلی، د دې خپل هدف مربوط د اعداد یوه برخه کارونه چې په حقیقت کې هغه به د موږ کار وي خو موږ به پردي ګڼلی وي، ځکه موږ به یوازې یو څه خپل هدف ګڼلی وي، نو هغه نور کارونه به بیا راته څوک کوي. که همدغه ټول تفصیلات د اعداد د هدف په اړه باندې بیا په یوه پوښتنه کې درته را خلاصه کړمه، نو هغه به دا وي چې اعداد د څه لپاره. ځواب دا دی ورونو چې موږ او تاسې د افغانانو په حیث، بیا د اسلامي امارت د افرادو منصوبینو په حیث باندې، د مسلمانانو په حیث باندې، او بیا د مجاهدینو په حیث باندې د موږ او تاسې هدف د اسلامي نظام راوستل او اقامه کول دي. یوازې د یوې مدرسې جوړول نه دي، د یو مسجد ودانول نه دي، د یوې پوستې فتح کول نه دي، د یوې سیمې آزادول نه دي، د دې ټول مملکت یوازې آزادول یې نه دي، بلکې دغه وطن آزادول، بیا په دغه وطن کې د اسلام نظام راوستل او هغه عملی کول، او په دغه وطن کې چې په ولس باندې او د دې ولس او ټولنې د ژوند په هر اړخ باندې چې پردي تاثیرات څونه راغلي مرتب شوي دي، د هغو بیرته توګل او لرې کول. په دې معنی چې دښمن څومره خلک راته فاسد کړي دي، څومره خلک یې بېلارې کړي، څومره یې بېدینه کړي، څومره یې بد اخلاقه کړي، څومره یې بېحیا کړي، څومره یې په فردي فکر او فرهنګ باندې رنګ کړي دي، دا خلک بیرته له دې پردیو تاثیراتو را خلاصول، بیرته یې د اسلام په رنګ باندې رنګول، او بیرته یې د دین د احکامو مطابق عیارول. دا ګورې ډېر لوی کار دی، دا وړوکی کار نه دی، او داسې هم نه ده چې موږ او تاسې که یوازې قتال وکړو نو دا نور کارونه به بیا راته بل څوک وکوي، بل څوک به نه راځي، بیا به همدا موږ او تاسې همدغه امارت به وي، همدغه مسؤلین به وي، همدا منصوبین به وي، همدا افراد به وي، همدا خلک به وي. دا دومره لوی کار چې د وطن آزادول دي، بیا په دې وطن کې د اسلام نظام حاکمول دي، د اسلام شریعت تطبیقول دي، او د اسلام کلمه لوړول دي، د ژوند په ټولو اړخونو او ابعادو کې، که هغه سیاسي اړخ ده، که هغه اجتماعي اړخ ده، که هغه اقتصادي اړخ ده، که هغه اخلاقی او فکری اړخ ده، که هغه عسکري او نظامی اړخ ده، په دې ټولو اړخونو کې د اسلام احکام عملی کول د بیا هم د مونږ کار ده. بل څوک نه راځي چې مونږ ته نه له اسمانه ملایکه راکوزیږي راته، او نه له ځمکې نه یو بل مخلوق داسې راوځي چې موږ د یوازې قتال وکړو، دا نور کارونه دی بیا هغوی ته ورسپارو، هغوی به بیا دا نور کارونه کوي. بلکې په حقیقت کې دا کار ټول یو کار دی چې مختلف اړخونه لري. لکه څنګه چې دا ستن تاسې مخکې وینئ، یو اړخ دې خواته دی، یو اړخ اخواته دی، یو اړخ اخواته دی، یو اړخ اخواته دی، څو اړخونه لري، خو دا ټول اړخونه یې د یو هدف لپاره دی، هغه دا چې دا چت ودروي، چې دا چت یې درولی ده. که یوازې دغه یو اړخ چې څونه موږ ته ښکاري همدومره یې نری ودرو، دا نور اړخونه ورسره زم نه وي، ورسره ملګري نه وي، نښتې نه وي ورپورې، نو بیا به دا دومره چت دومره نري شي باندې ودرېږي، طبیعي ده چې راغورځېږي به. او چې دا ته قوي کوې دا ستنه،
نو دا بل هر اړخ نه همدومره ډبلوي، همدومره به قوي کوي، همدومره به سره پخه او نښتې وي، همدومره به محکمه وي، همدغسې به مواد مضبوط وي تر څو همغومره قوت ورکې پیدا شي چې دا چت ودرېږي. نو د ژوند په ټولو اړخونو کې د شریعت تطبیقول او د دښمن تاثیرات که هغه په علم او فرهنګ کې دي، که په نصاب او پوهنتون او مکتب کې دي، که په رادیو او تلویزیون او اخبار او مجله کې دي، که په رسم او رواج او فیشن او په دې کې دي، که د ټولنې په منځ کې د اختلافونو له منځه وړل دي چې دښمن څوک د ازبک، پښتانه، پښتون، هزاره، تاجک وغیره په نامه یو له بل سره اچولي دي، بېلابېل تنظیمونه جوړ کړي، بیا دا ټولنه په تنظیمونو او په سیاسي احزابو باندې ویشلې ده، په شمال او په جنوب باندې سره خلک ویشلي، په شرق او غرب باندې ویشلي دي، سره په مختلفو نورو نمونه یې د ټولنې خلک سره ویشلي. دا بیرته یو کول او د الله بندگان ورنه جوړول، دا ټول د دې کار مختلف اړخونه دي. د دې ټولو لپاره به اوس اعداد کوو. راځي د یوې لحظې لپاره داسې فرض کو چې اعداد موږ او تاسې یوازې قتال لپاره کوو او بیا داسې وګڼو چې دا نن قتال بند شي. قتال د وطن د آزادولو لپاره، د دښمن د شړلو لپاره. دا نن داسې وګڼو چې دښمن لاړ او خاور آزاد شوه. د دې نور کارونو لپاره موږ آمادګي نه ده نیولې. نو بیا به اسلام تطبیق شي، خپله شریعت به تطبیق شي، د فساد مخه به ونیولی شي. هغه پردي تاثیرات چې له شرق غرب، له روسیې، له امریکا، له اروپا، له هند، له مختلفو کفري هیوادونو نه راغلي او دلته په دې ټولنه کې د ځان لپاره اتباع، افراد، تنظیمونه، احزاب، تاثیرات، نصابونه، مکتبونه، پوهنتونونه، رادیوګانې، تلویزیونونه، اخبارونه، سیاسي او ادبي ټولنې، قومي ټولنې دای جوړې کړي دي او د دوی تر شا ولاړ دي او د دوی له لارې نه خپل اهداف او مقاصد په دې ټولنه کې عملي کوي. دا خلک به اتومات په خپله توبه وباسي، وایي چې بس خلاص نور موږ نه کوو، دښمن لاړ نو موږ هم څه نه کوو، خارجي دښمن لاړ موږ هم له کار او فعالیت نه لاس اخلو. دا ارڅه به په خپله سم شي؟ طبیعي ده چې دا نه سمیږي. نو په کار دا ده چې د همدومره لوی هدف لپاره چې د اسلامي نظام اقامه کول دي، اعداد هم همدومره په پراخه پیمانه باندې. اوس دغه په پراخه پیمانه اعداد څنګه وکړو؟ په دې باره کې څو ټکي زه تاسو په خدمت کې عرض کوم او په راتلونکي کې به ان شاء الله په دې موضوع کې امید دی چې نور درسونه هم موږ تاسو ولرو تر څو د اعداد معنا په خپل حقيقي اندازه کې درک او وی پیژنو چې څومره اعداد وکړو. ځکه که دا ټول اعداد موږ په د یو نقطه باندې راټول کو چې قتال او د قتال لپاره آمادګي، نو که دا قتال نن په یو شرعي فتوا باندې ودرېږي او د امارت مشران وایي چې نور قتال بس، بیا به دا نور کارونه موږ ته څوک؟ د نظامونو چلول، د وزارتونو چلول، د پوځ جوړول، د فساد مخنیوي کول، د دې خاورې د ازادۍ او د استقلال ساتل، د دښمن تاثیرات له دې ځایه ورکول، د خپلو خلکو په منځ کې اسلامي پوهاوی او دعوت خپرول، دا به بیا راته څوک کوي؟ نو څومره چې هدف لوړ وي او مهم وي، په هماغه اندازه اعداد هم باید ورته په پراخه سویه او په لوړه پیمانه باندې وي. دښمن غواړي ورونو چې موږ او تاسې په بېلابېلو طریقو باندې اغفال کړي. اغفال په دې معنی چې په غفلت کې واقع کړي او دا زموږ د کار حجم راته وړوکی ښکاره کړي، تر څو ځوانان، اهل دین، د مدارس او مکاتبو خلک، د پوهنتونونو خلک، د دې ولس هغه بچیان چې یو څه کولی شي. ګورې دا د یو څه کولی شي دا ټکی بیا درته شرحه کوم. د دې ټولنې خلک درې طبقې دي. یوه طبقه دي کشران، واړه ماشومان، له 1500 نه ښکته، له 1400 کته، له 20 کته وبوله. دا خلک بیچارهګان په خپله محتاج دي. څوک پلار ته محتاج ده، څوک مور ته محتاج ده، څوک معلم ته محتاج ده، څوک تر او ماما او کاکا ته محتاج ده، څوک په پیسو کې محتاج ده، څوک چې اختر را ورسېږي د یوې جوړه جامې اخیستل او پیسې ځان ته نه لري، پلار ته زارۍ کوي، مور ته زارۍ کوي، نیا ته زارۍ کوي، نیکه ته زارۍ کوي، تره ته زارۍ کوي. د پنسل د اخیستلو نه ده، د قلم د اخیستلو نه ده، د کتاب د اخیستلو نه، ځکه هغه عاید او مدرک نه لري د پیسو. په بدني لحاظ هم کمزوری ده، کشر ده، د درنو کارونو تاب نه لري. که نر دي که ښځې دي، دغه یوه طبقه خلک د دې دریو طبقو نه کشران دي. له دې کشرانو څه پوره کېږي؟ نن ته نه پوره کېږي. البته که د سبا دپاره تیار کړی شي
نو بیا به همدوی سبا ته ډېر کارونه وکولی شي. دویمه طبقه خلک دي بوډاګان چې په هغوی باندې عمر تیر شوی، سپینګیري دي، زاړه دي، بدني قوت هم له لاسه تللی، ذهني قوت او ابتکار هم له لاسه ورکړی، توانایي په هر لحاظ باندې کمزوري شوې ده او د هرې ورځې په لوېدلو باندې، د هرې ورځې په تېرېدلو باندې هغوی نور لویږي، کمزوري کېږي، قوي کېږي نه. نو پاتې موږ ته یوازې منځنۍ طبقه شوه چې ځوانان دي. دښمن په دې ځوانانو باندې ډېر کوشش کوي تر څو دا ځوانان له اصلي هدفه غافل وساتي. په مختلفو لارو او په مختلفو وسایلو یې له اصلي اهدافونه، له اعداد نه او د اسلام د نظام د عملي کولو نه مصروف دي. کله په میلیونونو ځوانان په کرکټ باندې مصروف. کرکټ ورته داسې یو څه کې لکه چې همدا د افغانانو تر ټولو لویه قضیه وي. په نور مملکتونو کې چې ګوري لکه همغه ورځ چې یو لویه د بدر معرکه روانه وي او مکتبونه ورته رخصت وي، پوهنتونونه ورته رخصت وي، دکانونه ورته بند وي، خلکو خپل دهقاني، بزګري، د دنیا کاروبار، د آخرت کاروبار، د هر څه ورته، حتی په ځینو ځایونو کې د لمنځونو وختونه ورته بدل کړي چې خلک د خبرونو کتلو ته مصروف. دا ټوله قضیه وي څه شی؟ د قضیه ټول حقیقت دا وي چې یوه ډله بې هدفه، لا ابالي، لوچک مزاج ځوانان د یو بل مملکت په لا ابالي، بې سواده، لوچک مزاجه، بې هدفه ځوانانو باندې غالبېږي یا مغلوب کېږي. خو تاثیر یې د دې وطن په دې ټولو افرادو او اتباعو باندې اچولی. دا ټولې ورپورې تړلې وي. ولې؟ تر څو د دې ولس هغه خلک چې یو څه کولی شي هغه په داسې څه کې مصروف کړي چې هغه په حقیقت کې هېڅ نه وي، او په ولسونو کې له داسې خلکو نه ورته اتلان جوړ کړي چې هغوی غیر د دې نه چې د دښمن په ډګرونو کې د دښمن په اشارو په لاوبالي او بې هدفه ډول یو څو ترپکې ووهي او منډې رامنډې ووهي، بل هیڅ کار نه لري. نه په علم کې څه پرمختګ لري، نه په عقل کې څه پرمختګ لري، نه کوم اجتماعي شخصیت لري، نه خیر چاته رسیږي، نه یوه مؤسسه لري، نه یو اجتماعي فعالیت لري. بس یوازې دا چې لوبغاړی ده. له هغه نه یې د ټول ولس د ځوانانو او د خلکو لپاره یو رهبر جوړ کړی. دغه عکسونه یې دومره خپاره کړي چې د هر چا په موټر باندې دغه عکس لګېدلی، لکه دی چې د وطن قهرمان یو، په رښتیا یې هم قهرماني ګټلي. او چې کله د یو بېلارېتوب لپاره بهر چېرته لاړ شي چې بیرته راځي، نو بیا دونه امادګۍ ورته ونیسي، دونه امادګۍ ورته ونیسي چې په ډولونو، په سورنیو او په استقبالونو او په دروازو جوړولو باندې د هغوی ښه راغلاست کړي. په حقیقت کې هغوی هېڅ نه وي کړي، بلکې په میلیونونو ساعت وخت د خلکو خراب کړی، په میلیونونو پیسې د خلکو خرابې کړي، په میلیونونو خلک له کاره ویستلی وي. نو دښمن غواړي چې د ټولنې له دغه دریو طبقو نه دا یوه طبقه چې دا د کار خلک دي، دا په داسې څه باندې مصروف کړي چې هغوی د دین لپاره څه ونه کولی شي، د ازادۍ لپاره څه ونه کولی شي، د نظام جوړونې لپاره څه ونه کولی شي، د علم د حاصلولو لپاره څه ونه کولی شي، د مادي صنعت او پرمختګ لپاره څه ونه کولی شي. فقط په خواهشاتو، په هواو، هوسونو، تصویرونو، ویډیو جوړولو او یو ډول داسې ظاهري ګشت و گذار باندې چې مازې خلک ځان پورې په ذهني لحاظ مصروف ساتي. په حقیقت کې د ټولنې د مثبت بدلون لپاره هیڅ له ځان سره نه لري. دا خلک په دوی پورې یې تړلي وي. ولې دا کار کوي؟ او بیا افغانستان کې ولې دوی ډیر کوشش کوي چې د راډیوګانو له لارې، د مجلو له لارې، اخبارونو، تلویزیونونو له لارې، د سیاسي او اجتماعي ټولنو او احزابو له لارې، د میډیا له لارې عموما دغه ډول خلک وستایي او دوی د ټولنې تر ټولو مثالي او غوره خلک معرفي کی. دا دومره مصارف ولې کوي؟ د دغو خلکو د ځلولو لپاره، د دغو خلکو د راپورته کولو لپاره. ځکه د دنیا خلکو ته یو ډیر مهم او خطرناک حقیقت ور معلوم دی چې هغه د موږ له ډیرو خلکو نه ورک دی. هغه دا چې تاسې نن ورځ که په اسلامي نړۍ کې د ټولو مملکتونو ته وګورئ، نو دا ټول مملکتونه له حرم نه نیولې د افریقا تر وروستي بیرته پاتې اسلامي مملکت پورې، له شرق نه نیولې تر غرب پورې، په یو ځای کې هم حکومتونه د اسلام نافذول نه غواړي. یوازینی مملکت، یوازینی خاوره،
یوازینی ځای، یوازینی دینی سیاسی قیادت چې په خپل خاور په خپل وطن کې اسلامی نظام غوښته او اسلامی نظام یې اقامه کړی او د اسلامی نظام لپاره یې اوږده مبارزه شروع کړې ده، هغه افغانستان کې د اسلامی امارت خلک دي او په افغانستان کې دینی جهادي جهت او قیادت دی چې دوی دا کار غواړي، یعنی د اسلام تطبیق غواړي. په ټوله اسلامي نړۍ کې یو مملکت هم نه غواړي چې په وطن کې د اسلامي نظام عملی شي، بلکې دا هر یو په خپل ځای کوشش کوي چې په خپل وطن کې هغه جهتونه، هغه تنظیمونه، هغه ټولنې، هغه اشخاص وزپی لمنځه یوسي، زندانونو ته ورواچوي، بدنامي کی، توهین کی، وسایل له لاسه واخلي، فقر سره مخ کی، مشکلات سره اخته کی، ناقرار ژوند کې وساتي، د ویرې او تراه او د اضطراب په حالاتو کې وساتي چې هغوی د اسلام لپاره کار کول غواړي ترڅو د خلک په ځان اخته شي. په افغانستان کې د نور ټول اسلامي نړۍ په نسبت د اسلامي نظام د اقامه کولو واقعي او حقيقي فرصتونه شته او هغه واقعي او حقيقي فرصتونه یې څلور دي چې د نور نړۍ مسلمانان ورته محروم دي. په افغانستان کې هغه شته. اول به دا وایي چې دغه فرصتونه دي څه شي یا دغه عناصر چې نظام ور باندې اقامه کیږي، یو اسلامي نظام لغونه جوړیږي، تشکیلیږي، دا دي څه شي. تر ټولو مهم اول یې دا ده چې یو تشکیل، یو نظام، یو حکومت، یو سیاسی بندوبست د داسې موجود وي چې هغه د اسلامي نظام د اقامې لپاره کار کوي. په نور نړۍ کې دا نشته. سید چیرته به یو مدرسه وي، چیرته به یو پوهنتون وي، چیرته به یو اسلامي کتابخانه به وي، چیرته به یو شیخ، یو خطیب، امام، یو څوک به وي، چیرته به په یو ځای کې یو دینی رادیو ګوټ یو شی وي. خدا چې د ټول مملکت لپاره د تشکیل ولري، په دې معنی چې امیر دی ولري، بیا د شورا ولري، بیا د ټول ولایاتو لپاره والیان ولري، بیا د ټول ولایتونو والیان ځانته ولسوالان ولري، بیا دغه ولسوالان په خپل سیمه کې ډلګۍ مشران ولري، ډلګۍ مشران دي بیا افراد ولري، د افراد دی بیا په کلو کې د کورنۍ خلک وي، د ولسونو خلک دی وي، د وطن خپل خلک دی وي، لبل ځای راوارد شوی خلک دی نه وي. دا دی ولري. دا په ټول اسلامي نړۍ کې یو ځای کې نشته غیر له افغانستان. یعنی یو سیاسی تشکیل چې د ټول مملکت په سطح دی وي او په منظم ډول دی خپل وجود ساتلی وي، په منظم ډول دی په مخزي، دا یو ځای کې نشته. نه په آسیا کې شته، نه په افریقا کې شته، نه عربي نړۍ کې شته، نه چیرې کوم بل ځای کې شته. ګوري سیاسی تشکیل چې د حکومت یو شکل، یو باډي او هیکل دی ولري، امیر دی وي، نظام دی وي، شورا دی وي، قانون دی وي، لوایح دی وي، یو اساسی تګلاره دی وي، د هر څه لپاره د لایحه ولري، قاضي دی وي، مفتی دی وي، د ملکی او نظامی چارو لپاره د کمیسیونونه وي، محاسبه دی وي، زندان دی وي، د هر فرد شکایت دی اوریدلای کیږي. د په اسلامي مملکتونو کې یو ځای کې هم بل نشته. دغه ټول هر څه په نورو ځایونو کې هغه جهتونو لاندې کړي چې هغه د بل چا لپاره کار کوي، د اسلام لپاره کار نه کوي، یا د امریکا لپاره کار کوي، د فرانسې لپاره کار کوي، یا د هند لپاره کار کوي، یا د روسیې لپاره کار کوي، یا د چین لپاره کار کوي، یا د نېشنلزم لپاره کار کوي، یا د دیموکراسي لپاره کار کوي، یا د لیبرالیزم لپاره کار کوي، یا د هیومنزم لپاره کار کوي، یا د یو بل فکر او مذهب لپاره کار کوي. خدا چې د اسلام لپاره د کار وکي او د ټول هیواد لپاره د دوی تشکیل ولري، دا یوازې په افغانستان کې شته، په بل ځای کې نشته. دوی غواړي دا لمنځه یوسي. مسلمانان د په افغانستان کې له دغه ډول قیادت نه، له دغه ډول یو سیاسي تشکیل نه، له دغه ډول یو بندوبست نه، له دغه ډول یو نظام نه چې دا ټول وطن احاطه کوي، دا په بل ځای کې نشته. د مسلمانانو خپل خاص خپل او نافذ په عملی شکل باندې موجود، دا یوازې په افغانستان کې شته. دویم عنصر ورونو د اسلامي نظام د جوړولو لپاره هغه دغه اسلامی جهات یا دغه اسلامی سیاسی تشکیل یا دغه قیادت چې لري، د دوه لپاره د یو پوز، د یو نظامی حرکت شتون دی. دا په ټوله اسلامي نړۍ کې په بل ځای کې یا نشته یا په هغه ډول نشته چې په افغانستان کې. مثلا په نور اسلامي مملکتونو کې به سیده د دعوت لپاره به یو جماعت وي، تبلیغ به کوي، دعوت به کوي، بیان به کوي. خو د ټوپک اخیستل دوی هم په ځان حرام کړي دي او خلکو مر باندې حرام کړي.
په یو ځای کې به یو جماعت وي، رادیو بلري، تلویزیون بلري، اخبار بلري، خو سره کرخه به تل داسې وستلی چې په سیاسي او نظامی ډګرونو کې به فعالیت نه کوي، یوازې محاسن او فضایل به بیانوي. دا چې خپل فوز دی ولري، خپل ځوانان دی ولري، خپل وسله دی ولري، خپل ټریننګ دی ولري، خپل نظامی تشکیلات دی ولري، بیا د 80% خاور تر تسلط لاندې وي، بیا د داسې نظامی روزنه او آمادګي ولري چې د امریکا پوځیان په مقابل کې پاتې راغلي وي، د ناتو پوځیان په مقابل کې پاتې راغلي وي، د اروپا د اتحادیې پوځیان په مقابل کې پاتې راغلي وي، د دښمن وسلې او وسایل، ډرون، تخنیک، بیړۍ، سمندري، فضایی، استخبارات، اقتصاد، بانکونه، اشخاص، تجربه، ادارې، مؤسسات، دا د ټول په مقابل کې پاتې راغلي او د ټولو د ماته خوړلي ساحه دی پریخي وي، قرارګاوې دی پریخي وي، 820 قرارګاوې دی پریخي وي، یوازې 6 قرارګاوې دی اوس ولري. دا د داسې یو پوز په مقابل کې د دوی ماته خوړلي دغه ډول پوز د په دنیا کې بل چیرې نشته، بل څوک نه لري. دا فرصت یوازې د اسلامي امارت سره د بل چا سره نشته او دا حقیقت دوی ته ور معلوم دی. دوی وایي چې دا نور دنیا او نور اسلامي مملکتونه موږ له دغه ډول تشکیل، له دغه ډول نظامی خلکو، له دغه ډول عسکرو، له دغه ډول ځوانان، له دغه ډول مجاهدینو پاکه کړې ده. د افغانستان کې ولې دلته دا بوټی شته؟ له دې ځایه باید دا ختم شي. نو د اسلامي نظام د جوړولو لپاره دویم عنصر هغه د یو پوز او د پوزي فعالیت شتون دی چې هغه په نور یو مملکت کې نشته، یوازې په افغانستان کې شته. کېدای شي چې په ځینې نورو مملکتونو کې هم ځینې جهادي حرکتونه وي، خو د هغوی اندازه او حجم دومره دی چې بیچارهګان په خپله زیر زمین دي، د ځمکې لاندې فعالیت کوي. چیرې یو ځای سر راښکاره کړي او بیا ورک شي، یو ځمکه یې نشته، خپل بیرغ یې درېدلی نشته، خپل ازادي یې نشته، خپل نافذ حکم یې هلته نشته ده، خپله قرارګاه یې نشته، خپله سیمه یې معلومه هلته نه ده، بلکې په ښارونو کې سره ورک دي، په ولسونو کې پټ دي، یو ځای نیم ځای چیرې یا په انټرنیټ کې یو ځای نیم ځای لږ لږ فعالیت کړی. خو د افغانستان د مجاهدینو په اندازه، د اسلامي امارت د نظامی قوت په اندازه چې ټول دنیا پوځونه چې دلته راجمع شوي وو تقریبا په یو ډول او بل ډول د ټول دنیا خلکو ورکې مشارکت درلوده، د ټولو د مقابله بایللي، د ټولو د اسلامي امارت مقابل کې ماته اعلان کړی وي، د تېښتې لاره دې نیولې وي. اخرنی پوځي چې په میدان کې پاتې وي د یو 50 مملکتونو نه، هغه د امریکایي پوځي وي او هغه د هم اوس د اسلامي امارت له مشرانو نه دغه غوښتنه کوي چې موږ تاسو 14,000 بندیان در خوشي کوو او تاسو به موږ ته دا ضمانت راکوي چې د وتلو په حالت کې به موږ باندې ډزې نه کوي. دا وړمه ورځنی خبر ده، د وړمه ورځې خبر ده. دا راغلی چې امریکایانو اسلامي امارت ته دا وعده ورکړي چې د کابل په زندانونو کې چې تاسو 14,000 بندیان دي، موږ به دا در خوشي کوو او تاسو به د موږ د وتلو په وخت کې خپل مجاهدینو ته قومنده صادروي، په لاره کې موږ باندې زړه یخ نه کړي، موږ ته څه نه وایي. یعنی دا ټول د جنگ بایللی اخرنی پوځي د هم په زاریو په ننواتو وځي، هغه د هم د تېښتې د لارې ضمانت له موږ نه غواړي. هغه پوځي چې په غرور راغلی و، هغه چې په فضا مې نیولې، سمندرونه مې نیولې، ځمکه مې نیولې، هغه چې ویلې طالبان مې ختم کړه، هغه امریکا چې په 2003 کال کې ډونالد رامسفیلډ د امریکا وزیر دفاع رسما د پینټاګون له لارې اعلان وکاو، د وزارت دفاع له لارې نه رسمي اعلان وکاو چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده او دښمن ختم شوی. هغه د نن د داسې یو قوت په مقابل کې خپله ماتې اعلانوي او تښتي. دغه قوت په اسلامي نړۍ کې په بل یو ځای کې نشته، دا یوازې په افغانستان کې شته. نو اوله خبره ورونو څه شی و د اسلامي نظام د جوړولو لپاره؟ تاسو را سره تکرار کړئ، د اسلامي تشکیل شتون، د اسلامي قیادت او سیاسی تشکیل شتون چې په ټولو ولایاتو کې د موجود وي، ټولو ولسوالیو کې د موجود وي، په ملکی او نظامی ساحو کې د موجود وي، خپل لوایح او ضوابط او قوانین دی ولري او حکم دی نافذ وي، په یو فرمان باندې دی، په یو غوښتنه باندې دی، د دولت تر تسلط لاندې په ځایونو کې مؤسسې او شرکتونه او جهتونه خپل فعالیتونه همغسې عیاروي چې څنګه ورته وایي. 4 ورځې مخکې په مزار کې مجاهدینو د بلخ د ولایت ټولو اتصالاتي کمپنیو د تلیفوني کمپنیو ته امر صادر کړو چې د شپې لخوا نه به ټول بند شو. حکومت ته زور ورغی. تاسو څنګه د طالبانو خبره د مزار د ښار په منځ کې منئ، په زړه کې منئ، د افغانستان په 3م پایتخت کې منئ تاسو، او ټول له یوې مخې بلا استثناء منئ.
هغه ورته موږ بل چاره نه لرو، تاسو موږ ته امنیت نشي تهیه کولای، تاسو موږ ته امنیت په دا ټولو ولسوالیو کې تهیه کې چې موږ د تاسو خبره ومنو. الته بل چا حکم چلیږي، د تا چې الته حکم نه چلیږي نو د تا خبره الته زه څه ومنم. نو بیا حکومت د دې په خاطر باندې چې لږ غوندې خپل زور ورته ښودلی وي، هغه چې د شپې هغوی بندوي، د ورځې بیا موږ در باندې بندوو، د ورځې به هم نه چلانوو. دا نو کوم معقول کار دی چې د ورځې هم مه چلانوو. داسې یو حکم نافذ دی ولا یو سیاسي جهت دی وي چې هغه دی یو نافذ حکم ولري، یو بالفعل قوت دی وي، یو سیاسي تشکیل او نظام. دا د اسلامي نظام جوړولو لپاره یو اساسي عنصر ده چې دا په نور دنیا کې نشته، یوازې په افغانستان کې شته. دویم، عسکري شتون او عسکري فوز. داسې فوز چې معرکه دی وګټلی شي، داسې فوز چې امریکا ته د ماتې ورکړی شي، ناټو ته د ماتې ورکړی شي، د ټولې دنیا فوزي اتحاد ته د ماتې ورکړی شي، د ټولې دنیا وسایل او فوزي او عسکري تخنیک ته د ماتې ورکړی شي. دا په نور ځای کې نشته، په دومره حجم او پیمانه نشته، او په دومره منظم شکل او د یو قیادت لاندې نشته. مثلا څوک وایي چې په سوریه کې یو څه شته، سوریه کې شته، خو هلته په سلګونو جماعتونه دي او یو له بل سره اخته، یو د بل په خلاف په تبلیغاتو کې سره لتاړ، د چې دا ټول د یو قیادت لاندې اوسېږي، او د همدغه یو قیادت هر فرمان د په همغه یوه لحظه کې هم په تورغونډۍ کې عملي کېږي، هم د په نورستان کې عملي کېږي، هم د په بادغیس کې عملي کېږي، هم د په بدخشان او په واخان کې عملي کېږي، هم د په خوست او په پکتیا او پکتیکا او په برمل کې عملي کېږي، هم د په اسلام قلعه کې عملي کېږي. دا ټول مملکت کې په یوه لحظه کې عملي کېږي. داسې جهت نه په افغانستان کې بل شته او نه په بله دنیا کې چیرې بل شته ده د مسلمانانو په واک کې. نو دغه دویم عنصر چې پوځي قوت دی، د ځوانانو شتون دی، د عسکري او جهادي تجربې شتون دی، د عسکري تخنیک شتون دی، دا په نور ځایونو کې مسلمانان دغه نه محروم دي. یوازې افغانستان دی چې دا شی لري. دښمن دې ته متوجه دی. دریم عنصر د نظام د جوړولو لپاره یا د اسلامي نظام د عملي کولو لپاره هغه ورونو یو ولس دی چې د دغه سیاسي او نظامی تشکیل تر شا دی ولاړ وي. په نورو مملکتونو کې ولسونه له مجاهدینو سره ولاړ نه دي. هلته به کېدای شي یو فرد چیرې په مخفي ډول باندې ولاړ وي یا به محض همدردي ورسره ولري، خو که په هغه باندې هم چیرې نظام او حکومت خبر شي نو فورا یې حذفوي، یا یې وژني، یا یې په زندانونو کې اچوي، یا یې جرمانه کوي، یا یې له وطن نه وتلو ته مجبوروي. په نورو مملکتونو کې ولسونه د مجاهدینو تر شا ولاړ نه دي. یوازینی مملکت چې ولسونه د مجاهدینو تر شا ولاړ دي، ډوډۍ همدا ولسونه ورکوي، جامه همدا ولسونه ورکوي، ځای همدا ولسونه ورکوي، شهید همدا ولسونه ورسمبالوي، زخمی همدا ولسونه ورتداوي کوي. تاسې وګورئ موږ او تاسې په افغانستان کې اوس په ټول افغانستان کې چیرې یو ځای موږ یو براله کلینیک نه لرو، ځکه دښمن بمباروي. خو د همدغه ولس خلک، د همدوی موټر د موږ امبولانسونه دي، د همدوی کورونه د موږ کلینیکونه دي، د همدوی حجرې د موږ قرارګاوې دي، د همدوی دیګ او دیګدان او نغری د موږ پخلنځی ده. دا ټول ولس او دا ټول مجاهدین دا یوه کتله دي، یوه ډله دي، سره یو دي. مجاهدین چې ځان ته یو ځانګړی قرارګاه، ځانګړی پخلی، ځانګړی د اوسېدو ځای، ځانګړی بندوبست دا نه لري، بلکې دا ټول د ولس په خپله غېږه کې راخپل کړي دي. مصارف یې د ولس په غاړه باندې اخلي. ما یو ورځ د یوې ډلګۍ له مشر نه پوښتنه وکوله، د لوګر و. ما ورته ویل مولوي صاحب پسرلی ده، دا د نوي تشکیلات هم وشول، د دې نوي کال لپاره تاسو ته څو روپۍ درکړل شوې؟ هغه په خندا شو راته، وایي ته به یې ونه منې؟ مولنا ولې به یې نه منم؟ وایي د دې ټول کال لپاره د ما د ډلګۍ لپاره 14,000 روپۍ راکړي دي. په دې 14,000 روپۍ باندې زه باید ټول کال هم مجاهدین وساتم، هم بوټونه ورته واخلم، هم مرمۍ ورته واخلم، هم خوراک ورته واخلم، هم موټر سایکل ورته واخلم، هم تیل ورته واخلم، هم دارو درمل ور باندې وکوم، هم کرایه او سفري ور باندې وکوم، هم ټلیفوني خرچې د اتصالاتو دا پوره کم. دا ټول شان زه باید په 14,000 روپۍ باندې باید وکوم. نو مولوي د 14,000 روپۍ خو دا خو د تا د خپل کور مصرف څونه وای؟ د ما د خپل کور مصرف تر 14,000 زیات ده، ځکه چې یوازې وچ وړۍ تر 15,000 افغانۍ زیات دي. نو د 14,000 روپۍ خو یوازې د ما د کور نه بس. مولوي دا څنګه چلیږي؟ وای ولس د هر څه ولس موږ ته په غاړه. یو څوک راځي راته پیسې راکوي، دې باندې مجاهدینو ته بوټونه واخله، یو څوک په دې باندې دارو درمل ورته وکړه، یو څوک په دې موټر سایکل ورته واخله.
یو څوک په دې باندې جامې ورته جوړې کا، یو څوک د تا سفر خرڅ، یو څوک په دې موټر سایکل ته پټرول واخله، یو څوک موټر سایکل راولي راته چې دا واخله. دا ولس دی چې د جهاد او د مجاهدینو تر شا ولاړ دی. دغه ډول ولس په ټوله اسلامي نړۍ کې، نه په عربي نړۍ کې، نه په افریقایي نړۍ کې، نه په آسیایي اسلامي هوادونو کې په یو ځای کې هم نشته. حتی که ولسونه یې وغواړي هم چې داسې شي، نظامونه یې نه پرېږدي، حکومتونه یې نه پرېږدي، استخبارات یې نه پرېږدي، دښمن یې نه پرېږدي، زندان او تعذیب یې نه پرېږدي. خلک کوشش کوي په نور ځایونو کې چې د مجاهدینو نه فاصله ونیسي، ترڅو د مجاهدینو په ګناه دوی ونه نیولی شي، تعذیب نشي، ونه کړولی شي، بچیان زندانونو کې ونه چولی شي. په افغانستان کې ښه پوهېږي دا هر کور چې د مجاهد په سر باندې زه بمبارېږم، تړل کېږم، وهل کېږم، بې ځایه کېږم، کور پرېښودلو، کلي پرېښودلو ته مجبوره کېږم. خو د ولس تر اوسه پورې له مجاهدینو نه براءت اعلان کړی، نه یې مخالفت ښودلی، نه بلکې نه د مجاهدینو صفونه کمزوري شوي، کم شوي، نه د مجاهدینو په افرادي عدد کې کموالی راغلی. ځکه مجاهدین دی همدغه ولس، تر څو چې دا ولس دی دا مجاهدین دی. د هر کور یو بچی مجاهد دی، د هر کور 2 بچي مجاهد دی. نو دا ولس په خپل مجاهد ده، د مجاهدین په خپل له دې ولس دي. دغه ډول وضعیت په ټوله اسلامي نړۍ کې بل چیرې نشته. 50 اسلامي مملکتونه په نړۍ کې اوس وجود لري. په دا 50 اسلامي مملکتونو کې چیرې یو مملکت داسې نشته چې ولس دې له مجاهدینو سره ولاړ وي او مجاهدین دې په خپل ولس باندې تکیه ولري او د ولس په غیږه کې د آزاد گشت و گذار ولري او همدغه ولس د خپل بچیان جهادي جبهاتو ته ولېږي. همدا ولس د مجاهدینو په خاطر باندې ټول مشکلات، بمبارونه، تکلیفونه، بندیزونه، هر څه د ومني. دغه ډول وضعیت په بل ځای کې نشته، دا یوازې په افغانستان کې شته. نو د یو مجاهد ولس، د یو مؤمن ولس، د یو آزاد مزاج ولس شتون د جهادي حرکت او د جهادي جهاد ترڅنګ دا د اسلامي نظام د اقامه کولو لپاره بل تر ټولو لوی عنصر دی. په نورو ځایونو کې ولسونه دونه فاسد شوي دي، دونه بېلارې کړای شوي دي چې په خپله یوه لویه برخه نه غواړي چې اسلامي نظام د نافذ شي. په خپله غواړي وایي موږ نشنلزم غواړو، په خپله وایي موږ دیموکراسي غواړو، په خپله وایي موږ لیبرالیزم غواړو، په خپله وایي موږ کمونیزم غواړو، په خپله وایي موږ په خپل منځ کې یو بندوبست داسې غواړو چې موږ سره په باندې کافر او مسلمان او هر ډول په یوه خبره سره راټول یو. په نورو ځایونو کې ولسونه بېلارې کړای شوي دي د دښمن د مسلسل فعالیت په نتیجه کې، د فرهنګ په نتیجه کې، نصاب او د تعلیم او تربیه په نتیجه کې، د فشارونو په نتیجه کې، د مسلسل فکری او عسکري وسایلو او سیاسي او نفسیاتي وسایلو د استعمال په نتیجه کې دا ولسونه نور مسخه شوي دي. په خپل اسلام او د اسلامي نظام حاکمیت نه غواړي. په افغانستان کې هر فرد د هر کورنۍ مشر، د هر کورنۍ ځوان زوړ د خپل اسلامي نظام نه هم ځان قرباني، هم اولاد قرباني، هم مال قرباني، هم خپل باغ قرباني، هم خپل موټر قرباني، هم خپل شتون قرباني. دا هر څه د اسلامي نظام لپاره قرباني. ګوري دغه ډول ولس د په یو ځای کې هم نشته ده او دښمن ته دا ور معلوم ده چې دا څومره لوی فرصت ده. ځکه چې دښمن په ټول توانایي باندې کوشش وکړه، هر خوانه مسلسل د 19 کاله کوشش وکړه چې مجاهدین او ولس سره بیل کی. الحمدلله بیل نه کړای شو. کوشش وکاو چې ولس د مجاهدینو په خلاف باندې ودرېږي، وایي نه شو کړای. چیرې یو نیم ځای یو چرسي، بدماشه، بېلارې، بدکاره، بچهباز په ټولنه کې یو بدشکله، بدرنګه، بد اخلاق انسان د اربکي په نامه باندې یو ځای نیم ځای چیرته مسلح کړ، خو د ولسونو او د قومونو په حیث باندې خلک د جهاد او د مجاهدینو په مقابل کې ونه درولی شول، ونه درېدل. نه چا وسله واخیسته، نه چا ډالر واخیسته، نه څوک له دښمن سره ودرېده، نه چا له مجاهدینو خپل براءت اعلان کړ. نو دا دریم عنصر دی د اسلامي نظام د جوړولو. څلورم عنصر د اسلامي نظام د جوړولو لپاره ورونو هغه د خاورې شتون دی چې آزاده خاوره ولري. هلته ته خپل نظام پلی کړی شي، هلته ته خپل وجود ثابت کړی شي، هلته ته خپل جنډه ودرولی شي، هلته ته خپل جبهه وچلولی شي، هلته ته خپل قوانین عملی کړی شي، هلته ته خپل نصاب او تعلیم او تربیه عملی کړی شي، هلته ته خپل قاضي مقرر کړی شي، هلته د خلکو ترمنځ ته د شریعت مطابق فیصلې وکولی شي، هلته ته خپل مفتی ولري، هلته ته خپل د سمع شکایاتو ځای ولري. دغه ډول آزاده خاوره په ټوله اسلامي نړۍ کې چیرته مجاهدین نه لري. یوازینی مملکت چې مجاهدین ورکې آزاد خاورې لري د دښمن په خپل اعتراف باندې چې تر 80% پورې د افغانستان خاوره اوس د مجاهدینو په لاس کې ده. موږ تاسو په سترګو وینو، موږ تاسو په خپل
ګرځو په ولس کې د نن ګرځو په ولسوالۍ کې ګرځو په اطراف کې ګرځو په لوی لارو باندې ګرځو په سیمو کې ګرځو درې ټوله آزاد دي ولسونه آزاد دي ډېر ولسوالۍ آزاد دي ډېر ولسوالۍ بیا داسې دي چې کله د حکومت شتون الته پکې شته یا د کابل د ادارې شتون الته پکې ده نو هغه هم یا په نیم کیلومتر کې یا په 200 متر مربع کې یا په 300 متر مربع کې د دین اخوته نه د دوی مرمۍ رسیږي نه غږ رسیږي نه قانون رسیږي نه تسلط رسیږي نه استخبارات رسیږي نه الته د دوی تعلیم او تربیه رسیږي نه د دوی نظام او نصاب الته رسیږي دا ارڅ د دوی له لاس نور وتلی دي د رنګېدل او د شړېدل په حال کې د هر ورځ په تیرېدل باندې د مجاهدینو ساحه پراخي نو دا څلور عناصر د اسلامي نظام د اقامه کولو لپاره دي چې د یو سیاسي تشکیل شتون دا یو د نظامی پوز شتون د دوه د یو مجاهد ولس او د اسلام پالي ولس شتون د درې او د آزاد خاور شتون د څلور دا څلور هغه عناصر دي چې په نور نړۍ کې مسلمانان او مجاهدین دا ورنه محروم دي نو دا چې په افغانستان کې دا څلور واړه موجود دي نو ځکه دښمن کوشش کوي چې دا د موږ له لاسه وباسي او دا ځوانان د موږ په داسې څه باندې مصروف کی چې له دغه څلور واړو نه سمه استفاده ونه کولای شي یا د قیادت ونه کولای شي دا ځوانان د اسلامي نظام د هدف لپاره په دې څلورګونو چوکاټونو کې بسیج کړی شي عملی کړی شي په کار واچولای شي استفاده ورنه وکړای شي نو دوی غواړي چې ځوانان په نورو شیانو باندې مصروف کړي بیرته راګرځو د اعداد خبره ته چې دغه دښمن په مقابل کې او دغه فرصتونو د شتون په صورت کې موږ د چا په مقابل کې اعداد کوو د دې پوښتنې جواب کوم یو څه واورید چې د څه لپاره اعداد کوو د څه لپاره اعداد کوو د اسلامي نظام د اقامه کولو لپاره یوازې د وی پوسټي د فتح کولو لپاره نه یوازې د وطن د آزادولو لپاره نه یوازې د نظام د بدلولو لپاره نه بلکې د اسلامي نظام د اقامه کولو لپاره چې څومره د هدف مقدس دی محترم دی پراخ دی مهم دی لوی دی خطرناک دی همدومره اندازه باید د اعداد آمادګي د منګه ورته پراخوي اوس راځو دې ته چې اعداد د چا د مقابله لپاره په دې خبره باندې هم غور کول پکار دی ځکه چې سړی د چا مقابله کوي نو د خپل مقابل لوري زور اندازه دغه وسایل توانایي دغه فرصتونه دغه ملګری دغه پوز دغه اقتصادي ځواک دغه عسکري تخنیک دغه عسکري پوهه دا په نظر کې ونیسي امغه سي په مقابل کې آمادګي ورته وکړي کچېره داسې وي چې د تا مقابل لوري توپونه لري میزایل لري داشکې لري تارې لري منظم فوز لري روزل شوی عسكر لري او ته په مقابل کې ورته خلکو ته یوازې د ربړونو نه جوړی لیندې دا په مقابل کې ورکوي او په دې باندې ورته د نخې په خولو تمرین ورکوي نو ته وایه چې دا به یو سادهګي او لیونتوب وي که دا به واقعي اعداد وي ها لیونتوب به وي چې دښمن تا په توپ ولي په ټانګ دی ولي په میزایل دی ولي د استخباراتي عمل په نتیجه کې د لمنځه وړي او ته خلکو ته یوازې د لیندې تمرین ورکوي نو دلته د اعداد تقاضا دا ده چې ته باید خپل دښمن یو اړ تشخیص کې در معلومي کې چې دا دښمن د تا څومره ده ته په مقابله کې څومره اعداد وکوي ورونو د منګو تاسو مقابله دا په مادي لحاظ په تخنیکی لحاظ په عسکري لحاظ په اقتصادي لحاظ په اعلامي او د میډیا د وسایلو په لحاظ باندې له یو خطرناک او لوی دښمن سره ده له امریکا سره ده له ناتو سره ده امریکا لوی پوځي ځواک ده د نړۍ چې څومره ځواکونه دي دا تقریبا ټول ورته یا سلامي دي او یا یو ډول په گزاره ورسره چلیږي یوازینی جهت د دې ځمکې په مخ باندې چې امریکا ته نه وویلې د امریکا په مقابل کې ودرېدل د امریکا په مقابل کې بغاوت اعلان کړ د امریکا فرمان ونه مانه امریکا ته تسلیم نشو د امریکا قوانین ونه منل د امریکا نظام ونه مانه د امریکا په ائتلاف کې داخل نشو د امریکا شرایط ونه منل هغه یوازې اسلامي امارت او یوازې مجاهدین دي دا ټوله دنیا مرعوبه کړې د امریکایانو بیا یوازې امریکایان نه دي د ناتو په ائتلاف کې ورسره ملګري نور هیوادونه دي نو چې څومره دښمن د وسایلو په لحاظ د تخنیک په لحاظ د پوهې په لحاظ د افرادي قوت په لحاظ د اقتصادي فعالیت په لحاظ او په اسلامي نړۍ کې د مختلفو استخباراتي شبکو د خبرولو په لحاظ باندې پراخه دی همدومره باید منګه په خپل اعداد کې د مقابله لپاره همدومره فرصتونه په نظر کې ونیسو دا چې نن څومره کولای شو سبا څومره کولای شو دا د تدرج خبره ده دا بل خبره ده درجه په درجه به کوو خو دښمن به په نظر کې پوره نیسو چې دښمن مې دومره ده
چې کله موږ خپل دښمن صحیح تشخیص کو درک یې کو نو بیا موږ دغه په مقابله کې په کم شي باندې قناعت نه کوو، په لږ اعداد باندې بیا قناعت نه کوو، بیا په ډیر څه باندې باید موږ مصروف شو ترڅو د دې لوی دښمن مقابله وکولای شو. یوازې امریکایان نه دي چې موږ تاسو سره مخالفت لري، امریکایان دي، اروپایان دي، د هغوی محلي او سیمایز ملګري دي، د موږ تاسو په خپل خلکو کې په لکونو خلک راته تربیه کړي، روزلي، د هغوی فکر او ضمیر په ډالرو باندې اخیسته بیلارې کړي دي، په دینی او فکری لحاظ باندې د دوی په نظریاتو او د دوی په ازمونو باندې روزلي او قانع کړي دي. دغه خلک ورسره ملګري دي، ما د تا د کور او کلی خلک، ورور وراره تربور کلیوال، دا ورسره یو برخه ولاړ خلک دي. نو دښمن هم له بهره پراخه سلسله نیولې، هم په سیمایي سطح باندې د موږ تاسو د مقابلې لپاره حالات تیار کړي، او هم په داخل کې موږ ته د موږ له کوره راته دښمنان جوړ کړي دي. نو چې دښمن په هر اړخیز ډول باندې، هم په بین المللي شکل باندې، هم په سیمایي شکل باندې، او هم په کور کې په داخل کې راته په فعالیتونو اخته ده، دا ټول د دې تقاضا کوي چې موږ باید د اعداد ټولو برخو ته، کاغه علمی اعداد ده، کاغه فکری اعداد ده، کاغه ایمانی اعداد ده، کاغه تخنیکی اعداد ده، کاغه بدنی اعداد ده، کاغه تسلیحاتی اعداد ده، د ټولو ته باید موږ متوجه اوسو. داسې څه زده کو چې هغه د موږ نن پکاريږي، داسې څه زده کو چې هغه د موږ سبا پکاريږي، داسې څه زده کو چې په غیبه سبا موږ د خپل نظام د ساتنې ورتیاوي ترلاسه کو، داسې څه جوړ کو، داسې څه زده کو چې موږ لپاره د محتاجي ور باندې خلاص شو، بل چاته لاس اوږد نه وي. داسې نشي چې دا یو نیم زنګ وهله ټوپک لرو، دام له فعالیته ولويږي، او دغه نو وروسته موږ بیا نه پوځي اعداد لرو، نه پوځي صنعت لرو، نه د آمادګۍ لپاره یو بندوبست لرو، نه د نظام ساتلو لپاره یو معاصر تفکیر لرو. نو بیا الله دې نه کوي، بیا به بل څوک راته سترګې برګوي، بل څوک بیا لری ول نږدې نه سترګې راته برګوي، بل څوک بیا خپل فرمایشات را باندې عملي کوي، بل څوک بیا خپل تاثیرګذاري په منګ باندې کوي، بل څوک بیا د نن نه د کودتاګانو او د انقلابونو د راپورته کېدنو او د مخالفتونو او د بغاوتونو سلسله راته شروع کوي. نو پکار ده چې څومره چې د دښمن فعالیتونه پراخ، لوی او عصري دي، دغه ډول منګه هم په اعداد کې کم تر کمه که په واقعیتونو او په عمل کې د اعداد یو بدلون نشو راوستي، په خپل ذهن کې خو راولو کنه چې د دښمن دومره لوی ده، موږ باید مقابله هم دومره لوی ورته په نظر کې ونیسو. نو په دې خبره باندې هم یو څه خبره وشو چې اعداد د چا په مقابل کې ده، ځکه چې دښمن چې کله راته په یوازې سر نه راغلی، هغه هم پراخ اعداد کړی، په بین المللي سطح نور مملکتونه له ځان سره ملګري کړل، په داسې حال کې چې یوازې دوی هم دا وطن نیولی شو، خو د آسیا خلک ځان سره ملګري کړه، د اروپا خلک ځان سره ملګري کړه، مؤسسې ځان سره ملګري کړي، بانکونه ځان سره ملګري کړه، نړیوال ټولنې ځان سره ملګري کړي، شخصیتونه او د نظریاتو او د افکارو خاوندان ځان سره ملګري کړل. په داخل د افغانستان کې پخوانی جهادي تنظیمونه ځان سره ملګري کړل، نور سیاسي تنظیمونه او احزاب ځان سره ملګري کړل، کمونستان یې بیرته فعال کړل، او په اروپا او په امریکا او استرالیا او په نور مملکتونو کې چې کوم له دین او له وطن نه تښتېدلي افغانان او د بل چا په خدمت کې رالوي شوي د لزان سره ملګری کړو، نو دی ویلو دارو دستې سره راغلل. کله چې امریکایان راتلل په هغه وخت کې تاسو اکثره کشران وای، کله چې د 19 کال مخکې او د تاسو د زینو نمبرونه اوس 19 کال دي، چا 13 کال دي، چا 20 کال دي، څوک به 2 کلن وي، څوک به 3 کلن وي، څوک به 4 کلن وي. چې کله امریکایان راتلل، امریکایانو خپل راتګ نه مخکې لوی کمپاین وچلاو په بین المللي سطح، په سیمایي سطح، د افغانستان په دننه کې بلا خلک لزان سره ملګري کړل. دا ټول د اعداد په معنا دي، دوی هم دومره پراخ اعداد نیولای وو، دوی هم دومره پراخ وسایل په کار اچولي وو، دوی هم دومره اشخاص لزان سره درولي وو، نو په زرګونو خارجي مؤسسات لزان سره راوستلي وو. داسې مؤسسات چې په اقتصادي بعد کې کار کاوه، داسې مؤسسات چې په سیاسي اړخ کې کار کاوه، په فرهنګي اړخ کې کار کاوه، په تعلیمي اړخ کې کار کاوه، د ښځو په اړخ کې کار کاوه، د موسیقي او د فکر او فرهنګ په اړخ کې کار کاوه، مختلف وسایل لزان سره راوړي وو. 315 نشراتي ادارې دوی دلته اقامه کړ، 200 یوازې رادیوګانې جوړې کړې دلته په افغانستان کې، 15 تلویزیونونه جوړ کړل. داسې یو ولس ته چې هغه خپل مړی ته حیران ده، 15 تلویزیوني سټیشنه او 250 رادیوګانې افغانانو ته جوړې کړې.
یعنی د افغانانو ته جوړ نه کړي بلکې د افغانانو په خلاف او د دوی د فکر او دین او مذهب او فکر او عقیده او اخلاق او د ټولنیز بندوبست د ماتولو لپاره د ارڅ جوړ کړ. نو دوی هم د پوره اعداد سره راغلي وو. دا چې دغه اعداد مونږ څنګه وکړو، د اعداد کوم ډولونه دي، هغه فکری اعداد څه شی ده، ایمانی او شرعي اعداد څه شی ده، بدني او عسکري اعداد څه شی ده، د وسلو او وسایلو اعداد څه شی ده، او د اعداد لپاره دعوت دا څه شی ده، څنګه وکړو. په دې باره کې به ان شاء الله راتلونکي درس کې سره خبره شریکه کوو. اوس په همدې ځای بس کوو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.